بسم الله الرحمن الرحیم. ما په 2014 کې کرکټ پیل کړ او په 2019 کې ما فرست کلاس وکړ. د 2014 څخه د ولسوالیو ټورنمنټ څخه مې پیل کړی. په کرکټ کې مې د خوښې لوبغاړی یوراج سینګ و. عموما چې ځان سینیر لوبغاړو سره لوبه کوي نو عموما ډېر څه تې زده کول کېږي، نو موږ ډېر څه تې زده کړي دي. راتلونکي لپاره مو هیله ده باید افغانستان کرکټ بورډ موږ ته توجه وکړي او موږ ښه ځای کې استعمال کړي او موږ غواړو چې خپل افغانستان ته په هغه کې وړاندې کړو، لوبې وکړو، ورته افتخارات ورته راوړو. دغه زما راتلونکي لپاره هیله ده. عموما دا ډېر غټ جام ده ماشاءالله. ینګسټر هلکان دي پکې د سینیر پلیرانو سره لوبېږي، نو دې نه ډېره زیاته زده کړه کېږي. هغه پریشر او هغه هر څه ختمېږي چې ځکه دې کې ټول جونیئر پلیران د سینیرو نه ډېر څه زده کول کېږي. لامل زموږ د بریاو اتفاق دی، یو یونټي ده. زموږ ټیم ډېر ماشاءالله بیلنس ټیم دی. نو په دغه عموما غټه خبره دا ده چې موږ میچونه ګټو، نو دا زموږ یونټي ده او بیلنس ټیم دی. په دغه خاطر موږ ټول کامیاب یو. سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته. ما په 2014 کې د کرکټ بورډ انټر کلب میچونه وکړه، نو تقریبا دغه اتم کال ده چې زه کرکټ کوم. په کوچنیتوب کې هم ټینس بال میچونه زیات کول، بیا وروسته په راډیوګانو کې به هم د خپل ملي اتلانو هغه میچونه به م اورېدل، ځکه هغه وخت کې به دومره ټي وي ته هغه نه و، نو په راډیو کې به م اورېده. هماغه وخت نه ماشومتوب نه هم دا شوق و چې انشاءالله یو وخت داسې راشي چې خپل ګران وطن افغانستان ریپرزنټ کړو. یقینا په لومړي ځل هغه ټایم کې راشد خان ما په شپږیزه کې ولیده، نو هغه نه وروسته ما دا فیصله وکړه چې انشاءالله لیګ بریک مې پخوا نه کوو، خو لکه آیډیل مې خپله راشد خان شو هغه وخت نه وروسته. نه، په کورنۍ کې زه یوازې کرکټ کوم. په خاصتا ډېری په لیګونو کې لوبېدلی یم، همداسې په بیګ باش کې، پی ایس ایل کې، سی پی ایل کې، ټي 10 کې، انټرنیشنل لیګ کې، او هغې نه سره سره یو وار په ټیسټ سکواډ کې او په ون ډے سکواډ کې ټیم سره پاتې شوی یم، خو لا میچ مې نه ده کړی. یقینا د یو ځوان لوبغاړي په حیث دغه میچونه ډېر زیات ستر اهمیت لري زموږ د کرکټ په ژوند کې. نو موږ کولی شو چې ډېر ښه ایکسپیرینس ترلاسه کړو د خپل سینیر لوبغاړو څخه، نو واقعا چې ډېر زیات ارزښت لري. بالکل کوشش هم دی چې موږ هغلته چې کوم شی زده کړو او دلته نورو سره شریک کړو، ځکه تر څو زموږ کرکټ څونه ښه کېږي هغونه زموږ فایده ده پکې. نو څونه شیان چې زموږ هلته زده کېږي، څونه ایکسپیرینس چې ترلاسه کوو، کوشش کوو چې دلته یې عملي کړو او نورو ته یې وروښیو. زما په نظر ټیم یو اتفاق سره میچ وکړه، ښه فیلډینګ وشو او ښه بیټینګ، هر څه ډېر ښه وشول، په یو اتفاق ول. نو همدا راز و چې میچ هم وګټه. هدف مشخص خو همدا یي چې خپل ګران وطن لپاره ولوبېږو او څومره چې کولی شو ښه پرفارمنس وکړو، ښه کرکټ وکړو، همدغه زندګي ښه هدف. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. کرکټ خو مې د 15 کاله کې شروع کړی مې دی. اول مې ټینس بال کوي، نو بیا مې ورونو کرکټ کوي، اډبال کرکټ مې کوي، ورسره کلم هغو ته به ناست وم، نو ډېر زیات خوند یې راکوي. په ټي وي مې هم کتې کرکټ، د انډیا او د افغانستان لوبې مې هم کتلې، نو بیا مې شوق ډېر زیات ورسره و. ورور ته مې وویل مال زه درسره ځمه، نو یو څو وخت ورته ناست وم، میچونه مې نه کول، کوچنی وم. نو بیا چې غټېدلم اکیډمي مې هم شروع کړه، اکیډمي راباندې شروع کړه. اکیډمي چې مې کوله په څنګ کې مې میچونه مې ورسره کول. بالکل افغانستان په ټیم کې مې رحمت شاه بیټینګ ډېر زیات خوښ و، او په نړیوال کې مې ویرات کوهلي بیټینګ مې ډېر زیات خوښ و، هغه میچونه مې ډېر زیات کتله. نو هغو ته چې مې کتل کرکټ ډېر زیات خوند راکوي، نو کرکټ مې شروع کړه. فیل خو مې د 16 سوه کې چې اول ټور مې و 16، بیا 19 کیمپو ته رالم، ګریډ 1، ګریډ 2، 3 ډے، 4 ډے، لیسټې، فرست کلاس، 19، نو 18 ټول لوبې مې کړي دي. په 19 کې مې پرفارم کړی، ایشیا کپ کې مې رنځونه وکړه، داسې مې لیسټې کې رنځونه وکړه، لیسټې کې مې سینچري وواله. نو سبب یې دا و چې په هغو کې مې رنځونه وکړه، کوشتپې کانال میچو ته رالم. بالکل دا خو ډېر ښه خبره ده چې کوشتپې کانال ټورنمنټ په لاره واچوي. کرکټ بورډ ته ډېره زیاته مننه کوو چې په داسې لنډ وخت کې دا ټورنمنټ پیل کړي. نو دا د ځوانانو لپاره هم ډېر ښه دی. د ملي ټیم لوبغاړي ټول شته، دا کم جونیئر پلیران چې دي د هغو څخه ډېر شیان زده کولی شي، لکه زموږ سره په ټیم کې راسره دي نجیب الله زدران، رحمت شاه، ناصر جمال، حضرت الله زازی، دغه څه موږ ډېر شیان زده کولی. زموږ لپاره ډېره ګټه کوي دا ټورنمنټ. بالکل ټیم خو ماشاءالله ډېر ښه ټیم دی، که بیټینګ ته وګوره، که بالینګ ته وګورو، هر شی مو پوره دی. نو کرکټ کې ګټلو بایلل راځي. انشاءالله کوشش به وکړو چې دا 2 میچونه پاتې